سلامونه. د جعفرخان د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د چینل سبسکرایب هم مه هېروئ، تبصره او کامنټ هم مه هېروئ. نن د هند د کرکټ په پریمیر لیګ کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لوبه وه چې له بده مرغه به یې ووایو دوی لوبه وبایلله. تاسو پوهیږئ چې په دغه ټیم کې د افغانستان درې مخکښ لوبغاړي مجیب الرحمن، راشد خان او محمد نبي دي. مجیب الرحمن په تیرو سیزنونو کې د پنجاب په ټیم کې لوبېده، خو څه کال د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې واخیسته. دوی لوبه وبایلله، خو راشد خان پکې ښه وځلېدو په څلېرویشتو توپونو، البته په شپږو اورونو کې څلېرویشت رنزونه ورکړل او دا لوبغاړي هم اوټ کړل. محمد نبي هم دا لوبغاړي اوټ کړل او 14 منډې وکړې، خو په بیټینګ کې محمد نبي خوږ شو، په سټ ولګېده، په دې هیله چې مسله ډېره جدي نه وي. د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې خپله اوله لوبه وبایلله، هماغسې مې چې وویل. تاسو د دې په اکاونټ کې ګورئ، دا د دوی تازه اکاونټ دی. البته د محمد نبي په اړه یې څه نه دي لیکلي، د خپلو لوبغاړو په اړه یې یادونه کړې ده چې چا ښې منډې کړې دي. تاسو پوهیږئ چې دوی د منیش پانډه لوبغاړی 1 لوبغاړی د 1 منډې کړې دي، خو او د دوی هغه اوپنر د انګلند لوبغاړی بیرسټو 55 منډې وکړې، خو بیا هم دا منډې دومره نه وي چې دوی د مخالف ټیم هغه هدف پوره کړي او دا لوبه وګټي. راشد خان د برعکس نن تر 10 اورونو مخکې د پاور پلی نه لږ وروسته بالینګ ته راغی او په خپل اول اور کې ویکټه واخیسته او محمد نبي باندې هم په د شپږو 10 اورونو ترمنځ لوبې وشوې چې دا په خپله د افغان لوبغاړو هغه ظرفیت او وړتیا ښیي چې د دوی دا ټیمونه په نړیوالو لیګونو کې څومره په افغان لوبغاړو باندې باور کوي. د دوی روزونکي، د دوی کپټان، تاسو ګورئ چې محمد نبي دلته بالینګ کوي او د بالینګ په هغه کې د راشد خان د ویکټې سلیبریشن دی چې د ویکټه اخیستې ده. نو زه په همدغه پلمه غواړم چې زه په راشد خان باندې خبرې وکړم چې دا راشد خان ولې داسې بریالی بالر بلل کېږي. کله ناکله په یوه اصطلاح کارول کېږي، وایي دی د خپل نسل غوره بالر و، دی د پیړۍ غوره بالر و. د اسدالله شینوارن ته ویل کېږي چې دی د خپل نسل غوره بالر و، حتی ځینې خو یې د پیړۍ غوره بالر بولي. راشد خان د لسیزې غوره بالر دی، البته د شارټ فارمټ. موږ چې کله شارټ فارمټ وایو، د شارټ فارمټ نه مو هدف یوې ورځنۍ لوبې او شل اوريزې لوبې وي. په ټیسټ لوبې کې راشد خان تر اوسه ډېر نه دی ځلېدلی، نو په همدې اساس د هغه په بالینګ باندې قضاوت هم نشي کېدی او دی په درجه بندۍ کې هم نه دی راغلی. د راشد خان د بالینګ کمال دا دی چې دی د ګوګلي او د لیګ بریک بال توپیر بیټسمنان ډېر کم کولی شي. د د بالینګ سرعت ډېر زیات دی، کله ناکله د بالینګ سرعت په ساعت کې څه باندې 110 ته هم ورسیږي او شاوخوا 100 سرعت باندې خوار وخت دی بالینګ کوي. د دې ترڅنګ د مړوند تاوولو انداز ډېر چټک دی. ور اخوا د بالینګ ریدم ډېر مهم دی. ریدم چې کله موږ وایو د بالر لپاره ریدم هغه ته وایي چې د کوم ځای نه اکشن اخلي، څنګه منډې وهي، چې کله لوبسر ته رسیږي دا بال څنګه غورځوي، څنګه جمپ وهي، د لاس تاوولو انداز څنګه دی. دا ټول چې راجمع کړي نو دې ته ریدم ویل کېږي. د دې ور اخوا بله مهمه خبره د راشد خان د بالینګ دا دی چې دی ډېر قوي لاین او لینت ډېر دقیق څاري او هغه هېڅکله خپل لاین او لینت نه خرابوي. او یوه بله مهمه خبره هم د راشد خان په اړه دا ویلی شم چې دی په هر حالت کې ښه بالینګ کولی شي. په هر حالت نه مې هدف دا دی چې دی که په عادي وخت کې بالینګ کوي او که په فشار حالت کې بالینګ کوي، که د لوبې په عادي وخت کې او یا داسې وخت کې چې مخالف ټیم ډېر برلاسه وي، دی لوبې ته راځي، مطلب دی هغه خپل بال کوي او خپله وړتیا لري. اوس پوښتنه دا ده، یوه پوښتنه چې معمولا د راشد خان په اړه کېږي چې دی ریسټ یا د مړوند لیګ بریکر دی او که د فینګر د ګوتو لیګ بریکر دی. دا زما یادېږي څو کاله مخکې د افغانستان د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي حشمت شهیدي، افسر زازی، محب وریاخیل او نورالحق ملکزی دلته فلوریډا ایالت ته راغلي وو چې د امریکا په شل اوريزو لوبو کې دوی ولوبېدل. زه هم تللی یم، دوی مې ولیدل. یو ورځ په مجلس کې مونږ پوښتنه وکړه، ما له دوی نه پوښتنه وکړه چې راشد خان ریسټ لیګ بریکر دی که فینګر بریکر دی. افسر زازي وویل چې هغه ریسټ دی او حشمت الله شهیدي ویل چې فینګر لیګ بریکر دی. نو د دوی ترمنځ هم دغه د نظرونو اختلاف و. جالبه دا ده چې ما عین پوښتنه د افغانستان د دوو روزونکو دولت احمدزي او اسدالله خان څخه پوښتنه وکړه. اسدالله خان په دې نظر دی چې راشد فینګر لیګ بریکر دی او
وبخښئ دولت احمدزی په دې نظر دی او بیا اسدالله خان په دې نظر دی چې نه راشد خان ریسټ لیګ بریکر دی په هر حال تاسو ګورئ چې راشد خان د بال انداز دغسې نیسي د ګوګلي په اړه به یوه لنډه یادونه وکړم. هغه یادونه دا ده چې دا په د 19مې پیړۍ په وروستیو کې که داسې ووایم چې د 20مې پیړۍ په لومړیو کې د انګلند یو لوبغاړي برنارد په نامه باندې ګوګلي بالینګ وکړ. په هغه وخت کې چې کوم بیټسمین ولاړ و ده ته هغه اعتراض وکړ چې ده زه خبر کړی نه وم او د بال رخ یې بدل کړ، خو بیټسمین د دې اعتراض ونه منه. نو د هماغه نه بیا وروسته بیا چې کله شرینوارن راځي، بیا د هند انیل کومبلې پیدا کېږي، بیا د سریلانکا مرلیدرن پیدا کېږي، اوس د افغانستان راشد خان دی. نو د دغه لیګ بریک او د ګوګلي مسایل زیاتېږي او اوس راشد خان ته ګوګلي خان هم ویل کېږي. یعنې دی دومره مشهور دی په د ګوګلي بال باندې چې اکثره مینوال یې ګوګلي خان بولي. نو د راشد خان د بالینګ کمال په اړه مو لنډې خبرې وکړې او د دې په پلمه مو د ګوګلي او د لیګ بریک بال په اړه معلومات درکړه. په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که کومه تېروتنه پکې شوې وي دلته لاندې راته ولیکئ. انشاءالله په نوې تجربې کوو په یوټیوب کې، په دې هیله چې آینده کې تېروتنې تکرار نه کړو. خو تاسو نه یادونه کوم او له تاسو غوښتنه کوم چې چینل هم سبسکرایب کړئ، تفسیر هم ولیکئ او ترڅنګ یې لایک هم کړئ. کور مو ودان، ښه وخت ولرئ.